بسم الله الرحمن الرحیم. د خپلواک ډاټ کام درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه هم حکیم نعیم الله اصغری ساز په خدمت کې. تیر ځل موږ قبضیت باندې بحث کړو او دا ویلو چې قبضیت د دینه کړه بواسیر هم پیدا کیږي. ان د قبضیت کله چې سخت شي نو په دغه غټه کلمه کې قسم دانې راخیږي، کله اغوی نه کوي کله نه کوي. د دې مخکې دا خبره تاسو ته کومه چې د انسان په بدن کې کله کله درې قسمه زهري ماده دي چې راخره کیږي، چې یو ته اتشاک وي، یو ته سوزاک وي، بل ته بواسیر وي. اتشاک په هغه مزاج کې پیدا کیږي کله چې انسان بلغمي مزاج ولري، او سوزاک په هغه صورت پیدا کیږي کله چې انسان ګرم مزاج ولري، او بواسیر په هغه مزاج کې پیدا کیږي کله چې انسان په بدن کې خشکي ولري. دا بواسیر معنی د بواسیر د باسور نه څه بواسیر معنی د مقدنه مواد لل ان یا وینا یا نو. خدا به دوه قسم دي به په غټو اقسامو کې به دا په دوه قسمه دي، یو ته بواسیر بادي وي، یو ته بواسیر خوني وي. بواسیر بادي دي چې هغه په بدن کې په کولمو کې په خېټه کې د سګړز ګړوز هوا یو طرف ته بل طرف ته تله، خو په دې کې دا شی چې دانې معنی هیڅ قسم په کولمه کې نه، صرف او صرف د دې په بدن کې بادي کله کله غیر اختیاري هوا خارجيږي. انسان چې کوم د او د زیاته نشه رسوله کوم چې منځګزار خلک هغه د طاقت نه لري چې هغه خپل وخت باندې کوم دي چې کوم دغه کړه ده او داس پاغه بل موضوع کې اکثر او داس تجدیدي نوې کوي. وجه دا ده چې د مشکل دلته بواسیر لري، بادي بواسیر لري، او کله کله دا باد چې د دې شاته زی کله تشي نسی، کله زړه را نسی، کله چې کوم خېټه پړسیږي، کله اړرخي کیږي. دا ټول په دغه مزاج کې کله بدن کې خشکي پیدا شي په دغه مزاج کې د دې به علامات د سې چې د څه نه پیدا کیږي. اسباب څه شي دي؟ اسباب دا دي چې د هغه شیونه چې موږ مخکې کوم خودلیو چې زیات ترشینه، زیات بادګین شیونه لکه ګوپې شو، کچالو شو، غټه غوښه شو، دارنګه د دې سره سره بعض د شیونه چې ستا معده هضمول نه شي لکه پیپسین شو، کوکاکولا کوکونه شو وغیرہ وغیرہ. دا شی د دې کثرت استعمالول بلا ضرورت استعمالول دا مزاج بدله خشکی باندې کله چې خشکی پیدا شي په خپل انسان چې کوم د همدغه مشکل سره تحقیق بادي بواسیر سره. خو د بادي بواسیر سره مخکې مونږ ویل چې دې کې دانه معنی یا وینه هیڅ شم نه، اکل چې وینه هغه به جدا دغه ده. او به د بادي بواسیر غټ دغه چې کوم عامل چې د قبضیت ده دغه علامات نو د چې مقد چې کوم د کله کله راوزی په مواد غایته کې، کله کله د دې خارش مقد کوي، مقد کوم دی په دې باندې بوجي، مقد سوزش کوي. نو په دغه صورت کې د ته بواسیر دغه جګم د دې دغه د دا تر مشکل پیدا شوی دی. د دې لپاره تاسو یو عادي نسخه وایم چې تاسو کولای شئ چې د پنساران نه د عطاران په ترلاسه کې په هر ځای کې نو شادر او سون او دارنګه د دې سره سره مغزنی متمنګو چې د پومبه مغز دی دا یو قسم پلیغونده کی دا چې کله خمیده کی او وی خوري درې وخت د وړي قاشو په اندازه باندې ان شاء الله دا مشکل به ختم شي. دوی منګ راځو بواسیر خونی دا بواسیر خونی کې به د مقد په کلمه کې د دانې راخیږي، دانې راخیږي او دا دانې کله د سی چې زمنګ په تیب کې د مسې وي دا مسې کله د سی چې سختي ماتيږي نه، او کله کله د سی چې هغه ماتيږي کله چې انسان قضای حاجت تکینی په هغه باندې فشار راځي، اکه دانې چې دغه ماتيږي هغه وینه د مقد نخکته راځي. کله کله دا وینه دومره د حد نه زیاته شي چې انسان بالکل د کمخونی سره مخامخ شي، بدن تک زیړي، مخه تک زیړي، بيدبي د مالک زنانه چې محوره مریضه داسې یو مشکل صدا غریب مخامخي
او ډېر د تکلیف سره حتی چې کیناستل هم نشي پاسېدل هم نشي په یو ځای کې کیناستل په یو ځای کې ګرځېدل یو ځای کې یو مجلس کې کیناستل دا ته ډېر په مشکل باندې پریوزي خصوصا د بواسیر خونی کې بادي کوم دا مشکلي خو په خونی بواسیر کې د چې دین بینځي کوچیر د دې منګ تداوی په وخت باندې ونکو دا مسله به نورم په غټيږي کله کله دا دانه غټ شي تخمي شي چې د مقصد په خله باندې بار شي کنه دانی راوخي جغټ غړي دانی نو په دغه مشکل کې په دغه تکلیف کې انسان اخته او د دې علامات هم هغه علامات لکه څنګه چې موږ مخکې ویل په بدن کې هوا چلیدل دانګه قبضیت دانګه په بدن باندې بوج راتل مقصد در کول خارخ کول غذا نه هضمېدل دا ټول د عوامل کې دي شي او خصوصا مقصد سخت سوزش او سخت تر کې په دغه صورت کې اگر د دې د کنټرول او د دې د وسنه به بهر شي چې کله بهر شي دا غریب به مجبور دی چې د دې عملیاتو کې دغه وکي خو لیکن د دې نه مخکې دا خبر یا ستر پکار دي چې کله کله عملیات ناکامیږي کله کامیابیږي او عملیات اکثره په دې باندې دغه نه چې دا کله د دانه کټ شي څو وخت بعد بیا چې کوم دی هغه مشکل به محترازي ځکه لکه څنګه چې وونه کټ کې زیلی جمدی نو په دغه صورت کې به اغازیر به تم په څو وخت بعد شنکیږي به د غټیږي نو دغه ش د دې دانوم دغه په مقصد د غټو کلمه کې د درد دغه وینه دغه سوزش او دغه مشکل چې کوم پیدا کیږي خود دې د پاره به زه تاسو یو عادي علاج وایم چې کوچې دا تاسو 2 میاشتې استعمال کړئ ان شاء الله چې دغه مشکل به خلاص شي دا ګندک یو تمنګ ګندک او مرچسیا او ګل نی مطلب د پومبه ګل ګندک پلس ګرام په اندازه مرچسیا په 30 ګرام په اندازه او رسون او تمنګ یو قسم معدني کانه ده دوايي ده هغه به 70 ګرام کې او دا رنګ د دې سره مغزینیم چې کوم 70 ګرام ده او ور سره د دې سره چې کوم مربوطه دغه دی هغه سره وځي کې لکه مثال وره د غوا غوړی د کې به میکس کې د غوړه به کې د کې به مس کې وړي ګولې به جوړ کې او دا په وخت باندې خوري ان شاء الله چې دا مشکل د خونی دا په وخت سعودي یا په عموما په اندازه باندې په بازار په دواخانو کې ملاويږي شربت انجبار او ته هغه په وخت ته سره چې کوم ده هغه وینه کنټرولي ودري یا تریاق نمبر 6 په نوم باندې دوايي د چپاغي کې هلدي استعمال شوی دا او په دې کې نو د دوايي استعمال شوی د کورکمن وغیرہ نو هغه چې کوم په خورلو سره داغه هغه د مرض کنټرولي کې به په وخت د دانه چې کله خکېږي به وچیږي به وړکیږي به ختميږي د کوه لګي د شنه سره دوايي خو سبا ځخنه شو منه دا وخت نسی په اساس ته په مشکل دا باندې خو دا ټول مشکلات دا ټول مرزونه د ته په عادي سترګ باندې غتل په کار نه کوچیر موږ مرز په عادي سترګ ورځو یو مرز دی او دا بخښي او دا دی واغلي دا غیر نور مشکل پیدا کیږي هغه نور مشکل پیدا کیږي د دې سره بده کې خشکی پیدا کیږي نزله زکام په دې سره سینه کې سوزشي کله کله وښ ټوخه په دغه مزاج کې نه په دغه صورت کې موږ له پکاره چې د دې تداوی په وخت سره وکړو نو دا د بواسیر مطابق تاسو معمولی غونډه کې یو څه خبرې کېدل چې تاسو په دې باندې آگاه شئ خبر شئ چې بواسیر څوره موزي مرز ده د سشنه پیدا کیږي او وروسته عاقبت او انجام څه شه ده پکاره چې د علاج کو او د دین ځان وجغرو او باقی د به تاسو په خدمت حاضر دل پورې زه تاسو نه مخه خورم د الله پامان والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته